غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د مهربانه خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو زما سلامونه او مینه ومنئ. د روغتیا په هیله مو خوشحاله یم چې په نننۍ خپرونه کې د عثماني خلافت کتاب له 18مې برخې سره مو خدمت حاضر شوی یم. د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: عدل او انصاف. د خلکو ترمنځ د عدل او انصاف کول د عثماني پاچاهانو له مهمو دندو وو. سلطان محمد فاتح هم لکه د خپلو مشرانو د هیواد په لروبر کې د انصاف د پلي کولو ډیره هیله درلوده. د عدل او انصاف د قیام لپاره وخت په وخت ځینې نصراني ملایان لیږل چې په هیواد کې وګرځي او د عدل او انصاف حال معلوم کړي. دغو خلکو ته به فرم ورکول کېده چې د هغوی د کار طریقه په کې لیکل کېدله. دغو خلکو په پوره ازادۍ سره تفتیش کولی شو او هیڅ ډول قیودات پرې نه وو. دا کار به د دې لپاره کاوه چې معلومه شي په هیواد کې کارونه په څه ډول روان دي او په انصاف او عدالت کې نصرانیانو ته تر کومه حده انصاف ورسیږي. دغو خلکو ته اجازه شوې وه چې پلټنه وکړي، هر څه چې ویني ویې لیکي او د سلطان ته یې وړاندې کړي. د دې نصراني استازو د راپورونو له امله د محکمو نظام تر ډیره حده د ډاډ وړ و. د خلکو د ستونزو پرېکړې د چا له کومې طرفداري پرته سرته ورسېدې او عدل او انصاف به کېده. سلطان چې به کله د جګړې لپاره روانېده په ځینو ځایونو کې به د څه وخت لپاره ایسارېده. خیمه به یې وهله او د خلکو شکایتونه به یې اورېدل. په دې ډول به خلکو له سلطان سره مخامخ لیدل او خپل شکایتونه به یې ورته ویل. سلطان په دې خبره ښه پوهېده چې فقها او مذهبي مشران په عدل او انصاف تر نورو ښه پوهېږي او په خپل علم او پوهې د انصاف په ټینګولو پوهېږي. هغه پوهېده چې علما هیواد ته دومره ارزښت لري لکه روح چې جسم ته لري. کله چې دا خلک سم وي نو ټول هیواد رغېږي. له همدې امله به یې د علماو کرامو ډېر عزت کاوه او زده کوونکو ته به یې د علم په لاره کې تل اسانتیاوې برابرولې. د زده کوونکي په دنیوي اړتیا او په کافي اندازه ماړه کړي وو چې په آرامه زړه دیني امورو سرته ورسوي. د علماء کرامو عزت کاوه، د هغوی عزت او درجې به یې زیاتولې او په قاضیانو خو به یې ځانګړی پام کاوه، ځکه دا خلک د عدل او انصاف لپاره د پاچا مرستیالان وو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره به یې له هغوی سره مرسته کوله. د دې علماو لپاره یوازې په فقه او شریعت کې مهارت لرل کافي نه وو، بلکې له هغه سره د خلکو په زړونو کې ځای لرل هم اړین وو. حکومت به دا ټول مادي اړتیاوې پوره کولې چې د فساد او رشوت مخنیوی وشي. سلطان دوی ته د ژوند ټولې اړتیاوې برابرې کړې وې. هغوی ته یې درجې ورکړې وې چې د خلکو په نظر کې عزت پیدا کړي. د تاریخ کتابونه موږ ته ښیي چې د محمد فاتح له یو زوی څخه په ایډریانوپول کې فساد شوی وو. نو قاضي خپل یو خدمتګار د هغه د منع کولو لپاره ولیږه، خو هغه منع نه شو. قاضي په آس سپور خپله پسې ولاړ، خو شهزاده د هغه خبره ونه منله. له هغه سره یې جګړه وکړه او قاضي یې وواهه. په پای کې خبره سلطان ته ورسېده. هغه بې اختیاره شو او امر یې وکړ شهزاده سمدستي ووژنئ، ځکه د دې هغه چا ګستاخي کړې چې شریعت نافذوي. وزیرانو د سلطان د زوی وزر وکړ، لیکن سلطان د هغوی وزر ونه مانه. مولانا محی الدین محمدي ته وویل شول چې تاسې د سلطان خواته ورشئ چې دا مسله حل شي، خو محمد فاتح د هغه خبره هم ونه منله او په خپل دریځ کلک ولاړو. مولانا محی الدین ورته وویل قاضي د غصې په حالت کې له خپلې عهدې نه ساقط وي او د هغه فیصله د منلو وړ نه وي. کله چې قاضي له شهزاده سره د جنجال په حال کې وو نو په دې وخت کې هغه قاضي نه و بلکې یو عام انسان وو. نو له دې امله د شریعت ګستاخي نه ده شوې چې له امله یې دې هلک ته د قتل سزا ورکړل شي. د دغو خبرو له اورېدو وروسته د سلطان غوسه لږه شوه او غلی شو. دا هلک قسطنطینیې ته راغی. وزیرانو د سلطان محمد دربار ته راوسته چې د هغه لاسونه ښکل کړي او د سزا د بخښنې مننه ترې وکړي. سلطان یوه لښته راواخیسته او خپله یې هغه هلک دومره وواهه چې تر 4 میاشتو پورې مریض په بستر پروت و. د ډاکټرانو له ډېر علاج وروسته بیا روغ او د ګرځېدو شو. دا ماشوم وروسته بیا د سلطان بایزید خان وزیر شو. د ده نوم داود و. د به تل سلطان ته دعاوې کولې او ویل به یې زه د سلطان په وهلو اصلاح او سم شوم.
د سلطان په دربار کې د نیک خوی او عدل ډیر قدر او د رشوت اخیستونکو لپاره د فاتح په دربار کې یوازینی سزا دا و چې هغه دی ووژل شي. سلطان محمد فاتح که څه هم ټول وخت په جهاد بوخت و، خو د هیواد ټول حالات یې څارل او په ډیره هوښیارۍ او پاملرنه یې ټول مسایل حل کول. الله تعالی چې هغه ته کومه پوهه، کمال، بصیرت او ځواک ورکړی و، له هغې کار اخیسته. په عدل او انصاف کې له قاضیانو سره مرسته کوله. ډیر ځل به کلو او لارو کوڅو ته او د خلکو ستونزې به یې نږدې لیدلې. د هغوی ستونزو ته به یې غوږ نیوه. همدارنګه په هیواد کې داسې اداره هم وه چې د امن او امان په اړه به یې معلومات سلطان ته استول او په پوره ازادۍ یې د خلکو ستونزې تر سلطانه رسولې. د ادارې د هیواد په هر کونج کې د بیلابیلو کارونو لپاره خلک ټاکلي وو چې په کوم ځای کې څه ورانۍ مخته رانه شي نو دوی ته به خبر ورکوي. سلطان محمد فاتح د قرآن کریم له یو آیت څخه استنباط کاوه چې پکې د سلیمان علیه السلام پیښه بیان شوې وه چې هغه هم د څارنې او تفتیش اداره جوړه کړې وه. دا اداره د ملکي اړتیاو په اساس جوړه شوې وه چې د هیواد ټولو میشتو خلکو ته یې لاسرسی لاره. هر چا د سلطان پام ځان ته اړولی شو. په ځانګړي ډول د هیواد غریب او کمزوري قشر ته یې ډیره ګټه رسېده. اووم بحث: زوی ته د سلطان محمد فاتح وصیت. دا د سلطان محمد فاتح د زوی په نوم وصیت و. دا وصیت یې هغه وخت لیکلی و چې سلطان نور د مرګ په بستر پروت و. دا وصیت د سلطان د تګلارې، اخلاقو او نظرونو سره سم تعبیر و چې له هغه وروسته به د هغه ځایناستې تل د دې تګلارې پیروي کوي. زه له نړۍ څخه ځم، خو په دې خفه نه یم، ځکه زه ستا په څېر وارث لرم. زویه، عادل، نیک او زړهسوانده اوسه. له کوم تبعیض پرته له عامو خلکو ملاتړ کوه. د اسلام د دین د پرمختګ لپاره خواري کوه، ځکه په ځمکه پاچاهي کوونکو باندې دا فرض ده. له هر څه دینی کارونو ته لومړیتوب ورکوه او په عملي کولو کې سستي مه کوه. د داسې خلکو خدمت مه کوه چې له دیني امورو سره علاقه نه لري. له ګناهونو ځان نه ساتي او په ګناهونو اخته وي. له فساد خوښونکو او داسې خلکو څخه چې تا له کاره وباسي لرې ګرځه. جهاد وکړه او خپله خاوره پراخه کړه. د بیت المال مالونه له بې ځایه کارونې وژغوره. له دې خبرې ځان وساته چې ستا لاس د رعایت مال ته ورسیږي، مګر په هغه حالت کې چې اسلام اجازه درکړې وي. اړو او اړمنو ته خوراک او د عزت وړ خلکو ته درناوی کوه. د علومو او حیثیت وپېژنه او د هغوی درناوی کوه. له نورو ځایونو یې ځان ته نږدې کړه او خپل دربار ته یې وغواړه. د هغوی مالي ملاتړ وکړه. هوښیاره واوسه. په دولت او پوځ ونه غولېږې. شریعت پلي کوونکي له ځانه مه شړه. له داسې کارونو ځان وساته چې د شریعت خلاف وي. د دین ته رسېدل مو موخه ده او د دین په لاره تلل مو تګلاره. له دې موږ ته بریا په برخه کېږي. ما ته وګوره، له ما یې زده کړه. کله چې زه د هیواد ته راغلم نو د یو کوچني میږي په څېر وم. الله تعالی ما ته لوی لوی نعمتونه راکړل. زما په لاره روان شه، زما پیروي وکړه او د خپل دین د عزت لپاره کار کوه. د مسلمانانو د وقار لپاره هلو ځلو کې اوسه. خزانه پایش او عشرت او له لعب مه مصرفوه. له اړتیا زیات لګښت مه کوه، ځکه دا د دولت د بربادۍ لامل دی. عدل کوه، نیکي مه هېروه او زړهسوانده اوسه. محمد فاتح په دې اصولو عمل کاوه او له نصرانیانو سره یې ښه چلند کاوه. کله چې هغه د فاتح په ډول قسطنطنیې ته ننوت نو د جګړې اسلامي لاره یې ونیوله چې نه به د چا عزت او حرمت ته زیان رسوي، نه به ماشومان سپینګیري او ښځې وژنئ، نه به باغونه سوځوئ، نه به کوم حیوان وژنئ، نه به د کوم انسان غړي پرې کوئ، هیڅ چا ته به ضرر نه رسوئ، بغیر له هغو کسانو چې د مسلمانانو پر وړاندې وسله پورته کړې ده. محمد فاتح په جګړه کې د اسلام په دین، عقیده او تګلاره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغو لارښوونو عمل کاوه چې هغه له رومیانو سره د معامله کولو لپاره ورکړې وې. خیانت نه کول، له حد څخه زیاتی نه کول، واده خلافي نه کول، د مړو غړي نه پرې کول، د خرما ونې نه پرې کول او نو ورته اور اچول، هیڅ یوه میوهداره ونه نه قطع کول، وزه یا اوښ د خوړو لپاره نه حلالول. ته به له داسې خلکو سره یې چې په عبادت ځایونو کې به یې ځان له دنیا څخه جدا کړی وي. هغوی پرېږده او د هغوی په عقیده تعرض مه کوه او د الله تعالی په نوم روان شه. سلطان محمد فاتح د بیزنطیني حکومت زړه ته ورننوت او غربي عیسویانو ته یې د نړۍ د عدالت او رحمت درس ورښوده او هغه یې د عثماني خلافت یادګار کړ. عثماني امپراتوري په اسلامي اصولو عمل کاوه او په عادلانه ډول یې محکمو خلکو ته عدل او انصاف سبقونه ښودل. عبدالرحمن اعظم له محکمو او مغلوبو خلکو سره د عثماني خلافت د ښه چلند او عدل په اړه خبرو کولو کې وایي. ځینې خلک د عثماني دولت ځینې دورو په اړه خبرو کولو کې دا ګمان کوي چې دا یوه لویه امپراتوري وه،
خو د دوی په ځانګړنو کې صله رحمي نه وه شامله. دا خلک ناسم غږیږي او ناسمې خبرې هیڅکله د حقیقت مقابله نشي کولی. د دې صله رحمۍ خبره په سرابیا چې د رومانیا د دینستر سیند په غاړه یو ښار دی تر نن ورځې پورې مشهوره ده. ما ته ویل شوي و چې د عثماني هیوادونو اوسیدونکو به تل د ترکانو د صله رحمۍ بیلګې ورکولې او د هغوی د عدل او انصاف خبرې تر اوسه کوي. د هغوی یو ضرب المثل دا دی: عدل له ترکانو سره له ځمکې پورته شو. ما بولان، رومانیا او بالکان سیمو ته د خپلو سفرونو په وخت کې دا بیلګې اورېدلي او دا کیسې مې لیکلي چې ټول تل دې خبرې ته اشاره کوي چې دلته عیسوي قومونه تر اوسه پورې د ترکي مسلمانانو درناوی کوي او د هغوی د صله رحمۍ او انصاف کیسې کوي. په 1918 میلادي کال کې زه په ویانا کې وم چې ما ته وویل شول د بولان خلک ډیر خوشحاله دي چې عثماني لښکر د هغوی مرستې لپاره جالیسیا ته راځي. د عدل او صله رحمۍ له امله عثمانیانو ته په اروپا کې قدرت په لاس ورغی. د اسلامي عدل او انصاف له امله دا قومونه د وحشت او بربریت له تیارو راووتل. له برابرۍ او انصاف سره بلد شول. په بدترین ډول د خلکو غلامول یو ملکی نظام و چې په دې خبرو کې د منځنۍ او جنوبي اروپا تړون شوی و. عثمانیانو دې ظلم ته د پای ټکی کېښود. همدارنګه د مالدووا، بولان او هنګري هیوادونو ترمنځ دا تړون که کوم بزګر د خپل څښتن ځمکه پرېږدي او دې سیمو ته لاړ شي نو د هغې سیمې خلک به د لومړي مالک د امر پابند وي. عثمانیان له صله رحمۍ سره اروپا ته ننوتل، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد کې د دې خبرې تایید کړی و. د دې ترکانو شمیر زیات نه و او نه یې د هغه حکومتونو په څیر جګړیز وسایل درلودل چې وروسته دوی ونیول. بیا هم دوی د ټولو په سرونو ځان فینیا ته ورسول. د غرونو، سمندرونو او دښتو ستونزې د هغوی د صله رحمۍ له امله اسانه شول، لکه څنګه چې له دوی مخکې د عربانو لپاره د هغوی صله رحمي د اسیا او افریقا مزلونه اسانه کړي وو. سلطان محمد فاتح د صله رحمۍ، عدل او انصاف لاره غوره کړې وه او خپلو لمسیانو ته یې هم دا وصیت کاوه چې د دې لارې پابند واوسي ترڅو د اسلام ترجمانان پاتې شي. بې له کوم تبعیضه په خپلو عوامو د حمایت له منځه خپرول. سلطان په خپله هم په دې خبرو عمل کاوه چې د خپل رعیت هر کس که هغه مسلمان وي او که نصراني د هغه د ټولو حقونو ساتنه وکړي. په دې اړه ډېرې جالبې حادثې د تاریخ په کتابونو کې شته دي. یوه پیښه داسې ده چې د خیوس د جزیرې په اوسیدونکو کې د ذمت یعنې غلطه یو تاجر پورې و چې قیمت یې 40,000 ډاکټ جوړېده. د تاجر نوم فرانسیسکوا در آبیریو و. دا شخص د اهل جزیرې و څخه د پور په اخیستلو کې عاجز شو. نو په زړه کې خیال راغی چې دا معامله سلطان حل کولی شي. څنګه چې تاجر د هغه له رعایت څخه دی نو عثماني دولت د خیال فرض ګڼي او د هغوی ټول حقوق پوره کول خپله ذمهواري ګڼي. سلطان د جزیرې په طرف د حمزه پاشا په مشرۍ څو کښتۍ ولېږلې، لیکن د خیوس خلکو ځینې پوځیان ووژل او په نافرمانۍ سره یې د پور له ورکولو څخه انکار وکړ. سلطان محمد فاتح تاجر ته وویل د خیوس له خلکو څخه ستا پور اخیستل زما ذمهواري ده. زه به له دوی څخه د خپلو عسکرو د مرګ 2 برابره بدله اخلم. سلطان بحري کښتیو ته د روانېدو امر وکړ او په خپله یې د پوځ په مشرۍ د خیوس جزیرې ته ورسېد. د خیوس خلکو بغیر له جګړې د سلطان اطاعت ومانه. له دې پرته د امبروس او سامودور په نامه 2 نورو جزیرو هم د خلکو اطاعت وکړ او د عثماني خلافت سرتیرو ته خپلې دروازې خلاصې کړې. د ناچارۍ له لاسه د خیوس خلکو د تاجر پور ورکړ او سلطان پرې یو څه اندازه کلنۍ جزیره هم وټاکله. د جګړې په لومړۍ مرحله کې چې کومې کښتۍ ډوبې شوې وې د هغوی تاوان یې هم ورڅخه واخیسته. بېشکه د رعایت حمایت او د هغوی د حقوقو ساتنه د اسلامي امپراتورۍ له اساسي فرایضو څخه دي. د اسلام د خپرېدو لپاره هڅه کوه ځکه دا د ځمکې د پاچاهانو په غاړه ده. د جګړې په وخت کې به سلطان محمد فاتح خبره نه هېروله چې وسلې د اسلام د پراخوالي یوه وسیله ده. نو ځکه خو به یې خپلو سپهسالارانو او پوځیانو ته د اسلامي عقیدې د خپرولو تلقین ورکاوه او د هغه سپهسالارانو صفات به یې کاوه چې د چا لخوا به چې نوي ښارونه نیول کېدل. کله چې سلطان خپل سپهسالار عمر بن ترخان ته له خپل لښکر سره د اتن په لور د ورتګ امر وکړ، دا سیمه یې ونیوله او د عثماني امپراتورۍ برخه یې ترې جوړه کړه. نو 2 کاله وروسته سلطان محمد فاتح د دې ښار لیدلو ته ورغی او ویل ابن ترخان به څومره بختور وي چې د دې ځای خلک د اسلام دین قبول کړي. عثماني دولت د الله تعالی لارې ته له دعوت سره ځانګړې دلچسپي لرله او په اروپا کې د دین د خپرولو ښکاره نښې پرېښې دي.
مګر کله چې د مسلمانانو زوال پیل شو نو عیسویانو د اروپا مسلمانان په زور نصرانیان کول. تر ډیره حده مسلمانانو د دې خبرې مقابله وکړه چې په ځینو سیمو لکه بلغاریا، رومانیا، البانیا، یونان او یوګوسلاویا کې تر اوسه پورې مسلمانان شته. د دغو ځایونو د مسلمانانو شمیر تر سلګونه زرو پورې رسیږي. په اروپا کې تر اوسه د مسلمانانو شتون یوازې د الله تعالی کرم او بیا د عثماني خلافت د کوښښونو پایله ده چې هغوی په بیلابیلو ادارو کې د اسلام د خپراوي لپاره کړي دي. د عثماني امراو د تګلارې مهم عنصر دا و چې خلک په ښه ډول پوه شي او د اسلام دایرې ته ننوځي. دین له هر څه وړاندې ګڼه او په پلي کولو کې سستي مه کوه. له سلطان محمد فاتح څخه مخکې او وروسته د عثماني دولت چې څومره مشران وي د هغوی روزنه باید په خاصه اسلامي طریقه وشي. د دې خبرې ځانګړی خیال ساتل کېده چې د هغو عقیده بلخوا کږه نشي او د سمې عقیدې موخو ته باید لومړیتوب ورکړي. د دې تربیې پایله وه چې دا خلک په دیني سختو جګړو ښکېل شول. عثمانیان چې کله د جګړې اعلان کوي او خلک د جهاد فی سبیل الله لپاره راغواړي نو د هغوی په خولو یې دا ښکلي الفاظ وي: فتوحاتو ته راځئ، یا غازیان شئ یا شهیدان شئ. چیرته چې به عثماني دولت و د هغه مشر ته به د غازی لقب ورکول کېده، یعنی د الله تعالی په لاره کې جهاد کوونکی دا لقب له نورو لقبونو غوره و او په لویو سلطنتونو کې مقام پیدا کړ. د عثماني دولت تر ټولو لویه موخه د اسلام دفاع او په ټوله نړۍ کې د اسلامي بیرغ پورته کول و. له دې امله ټوله پاچاهي د اسلام په رنګ رنګینه وه، که عوام و که خواص او که د دولت هر غړی و او که د لښکر، که ثقافت و او که قانون، که ظاهري بڼه و او که باطني، په هر لحاظ ترې خاص اسلامي رنګ ښکارېده او دا د یو څو کالو لپاره نه بلکې پوره تر 7 پیړیو عثماني دولت په اسلامي رنګ رنګین و. عثماني پاچاهانو دین له هر څه وړاندې ګاڼه نو دې اړخ ته د هر مسلمان پام و او تر خپلې وسې یې کوښښ کاوه چې دینی امور د وطن هر کونج ته ورسوي. هغوی په دې خبرې ټینګار کاوه چې د هغوی پیژندګلوي اسلام ده، د هغوی وراثت او تهذیب په اسلام ولاړ دی. د هغوی په خوا کې چې به هر ځای د مسلمانانو وطن وو، د ټولو اسلامي امت لپاره په مدارسو، مسجدونو او تعلیمي ادارو کې یو معلوم نصاب رواج وو چې له هغې یوازې دا موخه وه چې د مسلمانانو ځوانان په دې پوه شي چې موږ مسلمانان یو او زموږ راتلونکی به یوازې په اسلام پورې تړلی وي. مرګ او ژوند به مو یوازې د اسلام لپاره وي. په کوچنیو مدرسو کې د ماشومانو په ذهن کې دا خبره ځای په ځای کېده چې موږ مسلمانان یو، تر دې چې د ماشومانو د پیدایښت په وخت کې په نوم لیکنو کولو کې به یې د هغوی لپاره بل کوم قیمت نه لیکه بلکې اسلام به یې لیکه. د هغوی په هویت پاڼه به هم یوازې مسلمان لیکل شوی وو. له دې پرته د پیژندنې بله لاره نه منل کېده. ترکان، عربان، شراکس، البانیان، کردان او نور ترمنځ تبعیض څخه عثمانیان بشپړ پاک وو. د عثماني دولت دا هڅه وه چې هغه په خپل داخل کې خلک یوازې په یو دین متفق وو چې هغه خپل ځان یوازې مسلمان وګڼي او بس. عثمانیانو هر هغه غازی چې د الله تعالی په لاره کې خپله میړانه خوده خپل اتل ګاڼه او هغه به په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکلو، ځکه د هغوی خواته ټول مسلمانان ورونه وو. حال دا چې د هغوی ترمنځ څومره د نسب لویوالی ولې نه وو، د هغوی په اتلانو کې یو نوم د عبدالله البطال وو، کوم چې د اموي دورو په 122 هجري کې د کوچنۍ آسیا په اکرینیون جګړه کې شهید شوی وو. امام تبرید 122 هجري کې دا پیښې لیکلي او د ده په اړه وایي په دې جګړه کې د مسلمانانو په ډله کې عبدالله بطال د روم په خاوره کې شهید شو. عثمانیان د خپل اتل ګڼي. حال دا چې عبدالله بطال په نسب عربي و او عثماني دولت په 9 پیړۍ کې ټینګ شو. د عثمانیانو اتلان د اسلام اتلان او د تاریخ مجاهدین دي. د عثماني دولت سلطانان په لقبونو او صفاتو پیژندل کېدل. له هغو ټولو لقبونو څخه دا خبره ثابتېږي چې د هغوی تر ټولو لویه موخه د اسلام د دین خدمت کول وو. د سلطان الغزا، سلطان المجاهدین، خادم الحرمین الشریفین او خلیفه المسلمین په څیر لقبونه یې درلودل. د هغه خلکو خدمت مه کوه چې د دیني امورو پابند نه وي، له کبیره ګناهونو ځان نه ساتي او په بدیو واخته وي. همدا لامل و چې عثماني مشرانو د امپراتورۍ په لاروبر کې د دیني او عصري علومو لپاره پوهنتونونه جوړ کړي وو چې ترې د لښکرو سپه سالاران او نور داسې غړي زیږي چې زړه او مغز یې په اسلامي رنګ وي. د مشرولۍ د چمتووالي لپاره یې یو ځانګړی تریبیون نصاب جوړ کړی وو. په ځانګړي ډول د عسکرو په اخلاقي تربیې ډیر زور اچول کېده چې امانتدار او لایق پوځي ترې جوړ شي چې له عقل سره تقوا او عاجزي خپل شعار وګڼي.
دا ډول خلک به یې د لښکر سپاسالاران کړل او د عدالت منصب به یې هم همداسې خلکو ته ورکاوه او هغه خلک چې د دینی اوامرو رعایت یې نه کاوه مشران به هغه له ځان لرې ساتل او خپله به یې هم ځان له ګناهونو ساته. داسې و لکه د عثماني دولت لومړني مشران. له بدعاتو ځان ساته او له داسې خلکو لرې اوسه چې تا هم په ګناه اخته کوي. لومړني مشران د اهل سنت الجماعت په عقیده ټینګ ولاړ وو او ډیر ښه پوهېدل چې بدعت کول او د هغه خواته ورتګ څه زیانونه لري. د هغوی لپاره قرآن و سنت د امت اجماع او د پوهانو علماو اجتهاد بسنه کوله. جهاد سره د امپراتوري پولې پراخول. لومړني عثماني مشرانو په جهاد د امپراتوري د پولو د پراخولو کوښښونه کول. امن به یې ټینګاوه. د هغه خطرونو مخه به یې نیوله چې د دوی دولت ته به یې خنډ جوړاوه. جګړیز ځواک او دفاعي سیستم یې دومره زیات کړ چې په پولو کې د دښمن د حملې هیڅ خطر نه و. سلطان محمد فاتح او د هغوی مشرانو د جهاد فی سبیل الله لپاره چمتوالی کاوه. ټول به د دښمن خلاف جګړې لپاره چمتو وو. دوی د نامسلمانو خلاف د جهاد فریضه په داسې بڼه پر ځای کوله چې له نامسلمانو سره به یوازې دوه لارې پاتې وي. یا به یې اسلام منه او یا به یې هم اسلامي حکومت ته جزیه ورکوله او ذمي چې مسلمانانو ته به کلنۍ جزیه ورکوي شي. عثماني ټولنه په اسلامي جهادي او دعوتي رنګونو رنګ وه. د جګړې شته غړي له ماشومتوبه د سخت جهادي ژوند لپاره چمتو کېدل او په دې چمتووالي به ډیر ټینګار کېده چې له هر اړخه به بشپړ وو. عثماني لښکرو په اروپا کې ډېرې لویې بریاوې لاسته راوړې. د سلیمان قانوني تر حکومته پورې عثماني دولت هغه ټولې لویې هیلې پوره کړې چې له 9 پیړیو د مسلمانانو په زړونو کې وي او محمدي بیرغ یې د اروپا په لویو حکومتونو ورپاوه. ډیرو هیوادونو او امارتونو د اسلامي حکومت پر وړاندې سر ټیټ کړ. د اسلامي سیوری په خپرېدو شو. نږدې وچې د مسلمانانو لښکرې د اروپا ختیځ او لویدیځ ته ځانونه ورسوي او په یوې لویې سیمې ولکه وکړي. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو بهرنیو وزیرانو په اوم کانفرانس کې مجاهد پروفیسور انجینیر نجم الدین اربکان د اسلامي تاریخ ماضي بیان کړ. د چا استازیتوب چې عثماني دولت کاوه هغه وویل دا ځای چیرته چې د الله تعالی په فضل و کرم سره د لوی اسلامي غونډه کیږي د چا په دروازه چې د اسلام کلمه لیکل شوې ده کومه چې د مسلمانانو راټولیدونکې ده یعنی لا اله الا الله او دا هغه ځای دی کوم چې د استانبول له نیولو وروسته محمد فاتح جوړ کړی وو. دا ځای به ولې تاریخي نه وي؟ په دې ځای کې به یو وخت د اسلام د ټولو کارونو په اړه مشورې کېدې. دا ځای به ولې تاریخي نه وي چې له دې ځایه به د اسلام لښکرې د نړۍ هر کونج ته ورتلې او د الله تعالی په لاره کې به یې جهاد کاوه. هر ځای ته به چې تلل رڼا هدایت او عدل به یې خپراوه. دا ځای به تاریخي ولې نه وي؟ دا ډبره چې اوس پرې مایکروفون ایښی په دې به د اسلامي لښکرو بیرغونه لګېدلي وو چې ټول اسلامي هیوادونه به یې له دښمنه ساتل. زه د بیلګې په ډول یو څو پیښې یادوم. یو وخت د اسلام بحري قوې د روانېدو پریکړه وشوه چې اندونیزیا او فیلیپین د هالند د استعماري پنجې له شره وژغوري. له همدې ځایه د شمالي افریقا د ملاتړ لپاره لښکر او بحري قوې د لېږلو قرارداد وشو چې هغوی د هوس تابع جګړه مارو څخه وژغوري. تر ټولو لویه خبره دا هغه تاریخي ودانۍ ده چې په دیوالونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاکې نښې ساتل شوي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرغ، څادر، توره مبارکه او نور شیان دي. په هر حال عثماني دولت د جهاد اصولو ته ډیر ارزښت ورکاوه او د الله تعالی د رضا لپاره یې لښکرې برابرولې چې اسلام او مسلمانانو ته یې ډیره ګټه رسېده. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه. تر بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل. د خدای په امان.